هغې بیانومه چې نظم داسې دی چې قتلیام وژل دي دا خبرې دلته شته. قتلیام وژل دي دا خبرې دلته شته. ژوند په اور کې تېرول دي دا خبرې دلته شته. لارې ټولې دي اغزنې د انسان د تختونې د پوښتنې ځای دې نشته. که ګریوان شکې تر لمنې د خدای قهر را نازل دی بې ګناه کېږي وژنې. هله دلته هله هلته په یو وارو شوې چاودنې. رواني ټول ناروغان یو کیسې اورو زهرجنې. فیسبوک ډک له جنازو دی د خوښۍ نشته لیکنې. لنډه دلته چې اوسېږي دا به هر څه په ځان منې. سرو لمبو کې غړېدل دي دا خبرې دلته شته. امرخیل صاحب په فلمو کې تمثیلیږي خو په موږ عملي کېږي. د مافیا او منځ کې ګیري رانه چار چاپیر تاویږي. د مودو راهیسې افغانان سره جنګېږي. پښتون غر په څېر کلک قام دی ځینې یې خرڅېږي. او څوک له ښو خوړو دې ستړي وي چاته سپوره نه رسېږي. په خټین کور مې له پاسه غټ بمونه راورېږي. دا قیامت نه دی نو څه دی اسمان ولې نه غورځېږي. ژوند جواري ده سر بایلل دي دا خبرې دلته شته. موږ نه لرې خوشحالي ده دا پیرزو د ګاونډي ده او رالیږي شاتو کې زهر په نصیب به محتاجي ده. په نصیب به محتاجي ده. او ماشومان دي که واړه دي هره مور په زړه ټپي ده. دې وطن کې جوړه کړې هر یو ملک پهلواني ده. لوی واړه اوس ښه پوهېږي چې کیسه څنګه جاري ده. د قلف شوې سولې ورمې د بل چا سره کلي ده. د افغان ارزښت هېڅ نشته. بس د وینو ارزاني ده. د چارواکو صرف غندل دي دا خبرې دلته شته. ادارو کې ډېر لاسونه ښکار اخلي رشوتونه. وایه څه باندې تا جوړ کړل دا ماڼۍ او محلونه. دې وطن کې مجازي شته هم دوزخ او جنتونه. او دې مظلوم ولس ته ربه خپل پردو ایښي دامونه. او دوکاندار په 2 پیسو به خوري بې شماره قسمونه. او لیونی شګیواله لیکي کاڼو ته شعرونه. ربا پوخته غږول دي دا خبرې دلته شته. یو نظم دی چې لومبی خو دا و چې باید ما تاسو سردا شریک کړی وی. دا ستاسو دپاره دی. زه مسافر وم مسافري مې کړې وه. د مسافرۍ په حالاتو کې مې لیکلی و. دغه نظم